بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د یو ځل بیا د آرټ انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل څخه انګلیسي په نهنوي ورځو کې زده کړئ کتاب په غږیزه ویډیویز بڼه باندې تاسو ګورئ چې نن به زموږ لومړنی درس وي. ټول 9 درسونه دي، 9 ویډیوز به وي. نو انشاءالله هره ورځ به یو درس وړاندې کوو. نو خدای دې وکړي چې درسونه تر پایه راسره وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. نو بیخي د زیرو نه د ای نه شروع کړی دی تر زیډه پورې هر څه پکې استاد سالار خادم او استاد زبیر حیات راخیستی دی. ډېر په زړه پورې کتاب ده. نو هیله لرم چې تر پایه راسره وګورئ. نو خبرې ډېرې نه اوږدوو، راسن راځو په درس باندې پیل کوو. درس وایو انشاءالله. خوږو ملګرو زموږ لومړنی درس چې کوم دی هغه فرست ډے لومړنۍ ورځ ده. په لومړنۍ ورځ کې موږ د انګلیش الفابیټس یا د انګلیسي ژبې د الفبا او د تورو باره کې خبرې کوو چې ټول په انګلیسي ژبه کې موږ شپږ توري لرو. شپږ توري دي او په عام ډول دا په دوه ډوله باندې لیکل کیږي چې یو ته لوی توري وایي بل ته کوچني توري وایي. په انګلیسي کې لوی تورو ته کاپیټل لیټرز وایي، وړو تورو ته سمال لیټرز ویل کیږي. نو دلته یې غټ توري لیکلي، دلته یې واړه توري لیکلي او دلته بیا هم څه دی تلفظ لیکلی دی. نو یو زه وایم تاسو یې هم ځان سره تکراروئ. A B C D E F G H I J K L M N O P پسې بیا Q R په غټو باندې R دغه دی او دا هم په کوچنیو باندې د R توری دی. R پسې بیا چې دی S T او بیا هم U V W X او بیا هم ورپسې Z دی. نو دا د انګلیش الفابیټس یا د انګلیسي الفبا توري په غټو باندې په وړو باندې او دای هم تلفظ شو. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z هم اسانه توري دي انشاءالله ټولو ته به زده وي. کتاب کې راخیستي وو او ما هم وویلې. نو دا و انګلیش الفابیټس. موږ وویل چې په شپږ دانې دي په انګلیسي ژبه کې غټ واړه په دوه ډوله باندې لیکل کیږي، کاپیټل لیټرز اینډ سمال لیټرز. نو اوس ورډ سیکشن دی د لغاتونو برخه ده. ورډ سیکشن لغاتونو برخه کې دلته په انګلیسي ژبه باندې لغت لیکلی، دلته یې پښتو کې تلفظ ورته لیکلی او دلته هم په پښتو کې ورته معنا لیکلې ده. تاسو توجه ورته غواړم. بوای لومړنی لغت دی بوای BOY. بوای معنا هلک یا وړکی ورته وایي که نه. بوای هلک، دلته پښتو تلفظ دی نه یې پښتو معنا نه دی. خو ګرل GIRL ګرل معنا انجلی. مین MAN مین سړی. اومن WOMAN اومن معنا ښځه. سټوډنټ STUDENT سټوډنټ معنا زده کوونکی. ټیچر معنا ښوونکی. بوک کتاب. پین قلم. پنسل رولر خطکش. بیا یو ځل تکراروم. بوای ګرل مین وومن سټوډنټ ټیچر بوک پین pencil and the last one is ruler. نو دا ورډ سیکشن یا د لغاتونو برخه. ورپسې د ګرامر سیکشن د ګرامر برخه ده. نو درس لږ زر وایو چې ویډیو غټه نه شي. انټرنیټ هم ډېر مصرفوي که نه. تاسو به هم انټرنیټ ډېر نه مصرفېږي. زه هم لږ تیز درس وایم او بیا تاسو یو ویډیو بار وګورئ. ډېر څه به انشاءالله چې ترې زده کړئ. که څه مشکل وي بیا واټساپ کې راسره شریکولی شئ، همدلته هم کمنټ کولی شئ. نو ګرامر سیکشن کې موږ څه وایو؟ د انګلیسي الفبا توري او د پښتو تورو سره مشابهت. دې باندې ځان ته مفصله ویډیو موږ هم کړې ده، تاسو یې کتلی شئ او دلته هم ښه راخیستي دي، مکمل دي. د انګلیسي الفبا توري پښتو سره مشابهت ده. A په پښتو کې الف او عین سره مشابهت لري.
ا توري. لکه موږ اوس الله پاک نوم باندې لیکو نو په ا توري باندې موږ څنګه کوو لیکو. دلته مشابهت څه شو سره شو الف سره شو. که چېرته موږ عامر لیکو عین الف میم ری عامر نو هغه بیا موږ په څه باندې لیکو ا باندې لیکو امیر بیا مشابهت څه سره شو د عین سره شو. دغه شانته د بي توري دا پښتو بي سره مشابهت لري سی د کاپ او سین سره. کمپاوند لیټرز کې به ان شاء الله بیا موږ بیا ووایو چې کوم ټایم کې د سین او کوم ټایم کې د کاپ आवाज ورکوي نو هغه روان درس کې ان شاء الله موږ وایو سی د کاپ او سین आवाज ورکوي یا پښتو تورو سره مشابهت دی. ډي د دال او دال لکه داوود لیکو یا ډور لیکو. همدغه شانته ای د ای سره بیټو کې سره او الف سره. اف د ف سره فاروق مونږ لیکو وغیرہ نمونه وي. جی د جیم ګ ګاپ کوم ټایم کې د جیم आवाज ورکوي کوم ټایم کې د ګ आवाज ورکوي کوم ټایم کې د ګاپ आवाज ورکوي. دا به ان شاء الله راتلونکي درس کې همدغه سی او د جی او دغه تور به ان شاء الله بیا مونږ وایو. اچ د ه او ه आवाज ورکوي. که هدایت لیکو په ه باندې اچ باندې لیکو همدغه شانته که حامد لیکو چې په دې هی باندې لیکل کېږي هم په اچ باندې لیکو. آی د ای आवाज ورکوي د عین आवाज هم ورکوي لکه عمران چې لیکو اکثر په آی باندې لیکي. جی د جیم او جی आवाज ورکوي. کې دا کاپ او که आवाज ورکوي. ال د لام ام د میم ان د نون او نون پر ځای استعمالول شو او د واو او عین پر ځای لکه عمر لیکو په او باندې مونږه لیکو د عین आवाज ورکوي. یا عثمان لیکو اکثر په یو باندې هم لیکي په او باندې هم لیکي. پی د پی کیو د غټ قاف آر د ری او ړې اس سین سواد سات سی دغه تورو سره مشابهت دی پښتو کې. ټي توري د ټي او ټي توري سره مشابهت دی او یو توري د یو عین او پیش سره مشابهت لري. وی توري د واو سره دبليو هم واو ایکس د کاپ आवाज ورکوي سین आवाज ورکوي زی आवाज هم ورکوي او خپل ایکس आवाज هم ورکوي. همدغه شانته زی आवाज لکه چې ورکوي ذبیح الله لیکو اکثر په ایکس باندې هم لیکلی شي په زیډ باندې هم لیکلی شي. او وای توري د ی आवाज ورکوي او ترڅنګ د زیډ توري د زال زی زوی او بل څه شي دوا توري आवाज ورکوي. نو دا اوس مونږ د نن ورځې درس چې مونږ پکې انګلیش الفابیټس ویلې چې په دوه ډوله دي لوی توري او واړه توري ټول شپږ ویشت دانې دي په دوه طریقه باندې لیکل کېږي. همدغه شان لغتونو برخه وه یو څو لغتونه وه او د ګرامر برخه کې مونږ په کمپاوند لیټر بلکې ګرامر برخه کې مونږ انګلیش الفابیټس باره کې خبرې وکړو چې پښتو تورو سره کوم مشابهت دی. نو د نن ورځې درس هم دومره و. تر سبا ښې چارې. لا لیدلو مو ډېره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب